لومړی د ستورو نشتون. لیدونکو دا خبره واضحه ده چې په سپوږمۍ باندې هیڅ وریځ شتون نه لري. په همداسې ډول د سپوږمۍ په سطحه باندې ستوري ډیر په اسانۍ سره لیدلی شو، خو بیا هم د ناسا له لوري په اخیستل شویو عکسونو کې هیڅ یو ستوری نه لیدل کیږي. دا څه ډول امکان لري چې په خلا کې د بیلیوناو او ټریلیوناو ستورو په موجودیت کې بیا هم اسمان تیاره راشي؟ موږ له ځمکې څخه د وریځو په موجودیت کې کوم چې زموږ په نقطه نظر باندې تاثیر اچوي بیا هم ستوري وینو. نو دا څنګه امکان لري چې په سپوږمۍ باندې د صاف ماحول په موجودیت کې کوم ستوری ونه لیدل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ناسا داسې ویلي وو چې په دې وخت کې د کیمرې کوالټي دومره غوره نه وه لکه څومره چې نن ده. په همداسې ډول ستوري په کیمره کې نه دي ریکارډ شوي چې په حقیقت کې له عقل منلو څخه بیدیا بیان دی. ځینې خلک بیا په دې اند دي چې په عکس کې د ستورو نه لیدل کېدل دا لامل کېدلی شي چې د دې ستورو له مقام څخه د ناسا دغه دروغ په ښکاره ډول نیول کېدل. دوهم، د رڼا له یو څخه ډېرې ذرایع پیدا کېدل. لیدونکو لمر زموږ په کائناتو کې یوازینی د رڼا سرچینه ده، او د لمر رڼا چې کله هم په یو جسم باندې ولګیږي نو یوازې یو سیوری لري او په یو طرف باندې ځي. خو مګر د ناسا په خپرو شوي انځورونو او ویډیوګانو کې داسې نه ده. په دې عکس کې د مختلفو شیانو سیوري بیل بیل خواته دي چې په حقیقت کې لامل دا کېدلی شي چې د دې انځورونو د اخیستو په وخت کې د دې لپاره د ډیرو ګروپونو بندوبست کړی وي. لکه څرنګه چې ناسا په دې اعتراض باندې ویلي وو چې د سپوږمۍ مخ یا سطحه همواره نه ده. خو مګر دا ځواب هم کوم باوري او تسلیت بخښونکی ځواب نشي کېدای. دریم، د سی ډبره. د ناسا له لوري چې خپاره شوي دي په دې کې یو انځور دی په کوم باندې چې یو حروف تهجی یعنی د سی توری لیدل کیږي. دا انځور ډیر وخت د بحث موضوع ګرځېدلی وه، که څه هم دا کوم لوی اعتراض نه دی. خو مګر دا خط بالکل په یو مکمل ترتیب او واقعي ډول لیکل شوی دی. په همداسې ډول عقل دا نه مني چې دا په طبیعي ډول لیکل شوی وي. لیدونکو د دې حقیقت دا دی چې د فلم د برخو د فلم بردارۍ په وخت کې د فلم پروډیوسر افراد مختلف شیان په خپل فیکس ځای باندې د کېښودو لپاره په دوی باندې د حروف تهجی په لیکلو سره یې په نښه کوي چې تر څو کوم شیان چې په نښه شوي دي د شوټینګ په وخت کې په خپلو ځایونو باندې کېښودل شي. خو مګر لیدونکو د فلم اخیستلو په وخت کې دا ډبره د سرچپه کېښودو په ځای سیده ایښې ده. په سپوږمۍ باندې د داسې ډبرې شتون هیڅ امکان نه لري په کومه باندې چې دومره په واضح ډول کوم لفظ لیکل شوی وي او په دې باندې د سی لیکلی شوی حروف په کیمره کې محفوظه شو. څلورم، رپېدونکی بیرغ. کله چې نیل آرمسټرانګ په سپوږمۍ باندې قدم کېښوده نوموړي په سپوږمۍ باندې د امریکې بیرغ ورپاوه چې کوم عکسونه او ویډیوګانې ناسا وړاندې کړي وې په دې کې بیرغ په ښکاره ډول رپېدونکی معلومیږي. دوستانو، داسې څه ډول امکان لري چې دا بیرغ ورپېږي لکه څرنګه چې په سپوږمۍ باندې هیڅ هوا موجوده نه ده؟ په همداسې ډول د بیرغ په داسې ډول رپېدل شکونه او شبهات را پیدا کوي چې آیا په واقعیت سره انسان په سپوږمۍ باندې قدم کېښوده یا دا یوازې یوه دوکه وه. پنځم، د وین ایلن ریډیشن بیلټ. لیدونکو، د وین ایلن ریډیشن بیلټ د ځمکې له چار چاپیره د ډکو شویو چارج پارټیکل یوه پوکاڼه ده. سپوږمۍ ته د تللو لپاره فضایي مسافر باید له دې ځایه حتما ووځي ځکه چې دا کمربند د ځمکې د مقناطیسي میدان له امله په خپل ځای باندې مستقل پاتې وي. د ناسا په مطابق اپولو میشن همغه یوازینی میشن و چې د ژوندیو موجوداتو په شتون کې له دې پردې څخه د باندې ووتل. په همداسې ډول داسې څنګه امکان لري چې د راکټ په منځ او د باندې دواړو برخو کې د المونیم کارول شوی وي او د دې پردې د خپل عادت د مجبوریت په اساس د مضرو شعاعو په درلودو سره ولې ونه سوځوه او یې نه شو؟ په دې باندې ناسا دلایل ورکړل چې له دې کمربند څخه د تېرېدو لپاره یې له ناسا څخه ډېر کم وخت ونیو. په همداسې ډول یې امکان پیدا کړو لکه څرنګه چې په حقیقت کې عقل دا خبره نه مني او ساينس هم. په دې د پوهېدو لپاره موږ باید د ځمکې باندنی برخه یا اتموسفیر مطالعه کړو چې په دې کې 7 طبقې دي چې تر 2000 کیلومترو پورې پنډوالی لري چې په کلي ډول یې پنډوالی تر 99,000 کیلومترو پورې رسیږي. په دې کې یوه دریمه پرده چې میزوسفیر بلل کیږي. په دې طبقه کې چې آسماني تیږې یا شهاب ثاقب چې ډېر په سرعت سره راورسیږي د دې فضا د اصطکاک له وجې اور واخلي او وسوځېږي. ځینې وخت بیا دغه تیږې دومره غټې وي چې کاملا په ایرو بدلې نشي او څه حصه یې ځمکې ته هم راورسیږي او 80 کیلومتره پنډوالی لري. د دې طبقې مالیکولونه الله پاک داسې زیږه جوړ کړي دي لکه د اورلګید په پټه چې تیلی ووهل شي او اور واخلي.